دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي یو څوک له چانه ورک دی د وختونو په غبار کې یو څوک له چانه ورک دی د وختونو په غبار کې یو څوک د چې په دښتو کې نارې کوي او ژاړي یو څوک د چې په دښتو کې نارې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي چرابانه د خیرې کلام هم د قاضي اوس د قاضي اختیار کې نه دی کلام هم د قاضي اوس د قاضي اختیار کې نه دی ځوانانو ته د درنه فیصلې کوي او ژاړي ځوانانو ته د درنه فیصلې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي چرابانه دړی اوس بدل شوی دی بیخي لکه ملنګ دی سړی اوس بدل شوی دی بیخي لکه ملنګ دی اوس ټوله شپه د رب مخکې سجدې کوي او ژاړي اوس ټوله شپه د رب مخکې سجدې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي چرابانه روان یم مسافر له خپله کوره رخصت اخلي روان یم مسافر له خپله کوره رخصت اخلي اچو سره د بیا راتلو وعدې کوي او ژاړي بچو سره د بیا راتلو وعدې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک د چرابانه د خیرې کوي او ژاړي یو څوک له چا د درد خپل زړګي ته زنګون کېږدي یو څوک له چا د درد خپل زړګي ته زنګون کېږدي غره له
ټپې کوي او ژاړي د غره لمن کې کښېني بیا ټپې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک ده چې روانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک ده چې روانه د خیرې کوي او ژاړي شمس ته جدایي کې داسې حال ته رسېدلی شمس ته جدایي کې داسې حال ته رسېدلی چې کښېني په محفل کې ستا کیسې کوي او ژاړي چې کښېني په محفل کې ستا کیسې کوي او ژاړي له خپل ستړي نصیب څخه ګیلې کوي او ژاړي دا څوک ده چې روانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک ده چې روانه د خیرې کوي او ژاړي دا څوک ده چې روانه د خیرې کوي او ژاړي